در کل وقتی که یک رشته به شکل اجباری بالای یک جوان ما تحمیل شود و او را تقاضای جامعه باشه، تقاضای فامیل باشه و خود از علاقه به اون داشته باشه، هر آن استعدادی که داشته باشه زیر سوال میره. در جریان تحصیل برش خیلی پرابلم های زیادتر روبرو میشه. مثلا او انگیزه به درس نداره، او دائم نمرات پایینتر میگیره، دائم دلزده از رشته خود چون که علاقه به این نداره. و یک مشکل است به یک مسئله ما که چیرته د دې علاقې وړ څانګه نه وي نو تر ټولو وروسته پاتې شاګرد او محصل به همدی په پوهنتون کې چانسونه به دی خوري، نکس کېږي به او همدارنګه دی نسی کولی چې په بریالۍ توګه باندې دغه خپله تحصیلي دورې ته ادامه ورکړي او مخکې بوځي. جبري انتخاب د محصل د زده کړې ذوق له منځه وړي او پر نفس اعتماد له لاسه ورکوي. نو هماغه ده چې د تعلیمي او کورني فشار له کبله زده کړې ورځنې نیمګړې پاتې کیږي. که چېرته د فامیل لخوا په محصل باندې فشار اوسېږي، زه د دغه مسایلو شاهد یم. موږ او تاسو په ډېرو کورنیو کې لیدلي دي وایي چې زویه ته به طب انتخابوئ، او دا علت دا ده چې محصل باندې بیروني فشار فامیلي فشار دوی یو رشته انتخابوي چې هغه رشته کې دا استعداد نه لري، او کله چې بیا هغه رشتې د کامیابیږي هغه رشته په موافقانه ډول مخکې وړی نه شي. دا یو کورنی عامل ده، ځکه کورنی اولینی مکتب د یو ماشوم لپاره ده، د یو محصل لپاره ده چې هلته ورته لاره ښیي، هلته ورته انګیزه ورکوي. که چېرته انګیزه غلطه ورکړ شي، خامخا دا چې کله پوهنتون ته داخلېږي په پوهنتون کې انګیزه وجود لري، بیا مخصوصا بیا هغه رشتې چې دوی کامیابیږي چې هغه رشتې سره دوی علاقهمندي نه لري، یو کال دوه کاله دوی کوشش کوي که چېرته داسې مضمون پیدا شي، که چېرته علاقهمندي مې پیدا شي، بالاخره چې ګوري چې هېڅ مسله یا هېڅ مضمون داسې نه ده چې د دې علاقې وړي، دا مجبوره کېږي چې پوهنتون کوشش کړي. هغه وخت یو با انګیزه او علاقمند محصل لرلی شو چې د ذوق مطابق یې د مطالعه چاپیریال ورته برابر شوی وي. ما زمان میتونیم یک محصلی با انگیزه و با علاقه داشته باشیم که به نوع انگیزه و علاقه در درون کانونگرمی خانواده شکل گرفته باشه. خانواده ها اساس ذهنیت آموزشی هستند. به این لحاظ یکی از عواملی که محصلین نمیتوانند به صورت درست درس بخوانند فضای درسی، فرهنگ مطالعه و فضای آموزش در خانه ضعیف است. د مستند په دې برخه کې د هغه فارغ محصل د سترګو لیدلې او ژوندۍ تجربې د هغه له خولې اورو چې په بریالیتوب یې خپله رشته سرته رسولې او اوس د بریا تر پولې رسېدلی. سید شعیب سادات د کابل پوهنتون له کرنې پوهنځي فارغ شوی او اوس په یوه اداره کې ښه دنده لري. د ښوونځي دورې له کانکور ازموینې مخکې خپله تجربه شریکوي. دورانی که متعلم به امتحان کانکور میره یک دوران است که به می فکر می باشه کدام رشته خوب خواهد بود تا ما بتانم در تحصیل کنم. انتخابا بسیار زیاد است ولی معقولانه ای است که آدم مارکت کار دیده، ضرورت کشور دیده باز انتخاب کنه. در مو دوران که من متعلم بودم نزدیک امتحان کانکور به می فکر بودم. نظر به ای که یک رشته بسیار مهم در کشور است، در پالی از او فرصت های کاری را من بسیار زیاد دیدم در این قسمت و علاقمندی خودم به موضوعاتی که مرتبط به طبیعت بود بسیار زیاد بود. به او خاطر من این رشته را انتخاب کردم به انتخاب خودم و انتخاب اولم بود البته این رشته. سادات وایي زده کوونکي دې د پوهنځي انتخاب کې ډېر دقت وکړي او والدین دې هم خپلو اولادونو ته د انتخاب اجازه ورکړي. به نظر من بسیار مهم است که والدین اجازه بده با ذوق خودشان انتخاب کنند و در پالی از او راهنمایی اونا هم بسیار مهم است. او هم مد نظر گرفته شوند، طبعا تجربه داره اونا هم و در پالی از او علاقه خود شخص بسیار مهم است. همین هر دو موضوع مد نظر گرفته که انتخاب شود به نظرم انتخاب بسیار خوب خواهد بود.